الرحمن الرحیم د التقوا لوړ زده کړو مؤسسې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د څانګې د اتم سمستر قدرمنو محصلینو د نړیوالو اړیکو درس اصولو د نړیوالو اړیکو اصولو درس ته ښه راغلاست. زه استاد شیر عالم املاوال یم. که څه هم زموږ د درس عنوان نن په نړیوالو اړیکو کې دولت په نقش بحث کوو، باید لومړیو کې په دې سمستر هغه کلیات او عمومي مسایل چې د اصولو او اړیکو برخه کې دي هغه تشریح او توضیح شي. لومړی دا دی چې ارتباطات یا اړیکې انسانان څرنګه چې انسانان خپل عادي ژوند د بهبود، سوکالۍ او آرامۍ په خاطر خپل منځي اړیکې تنظیموي، او همدغسې دولتونه هم د خپل اقتصادي اجتماعي انکشاف د خپل بقا دپاره د هیوادونو او دولتونو د بقا دپاره د سوکاله او پرمختللي هیوادونو د لرلو دپاره دولتونه هم کوشش کوي چې د دولتونو ترمنځ اړیکې ولري، چې موږ یې هغه اصول د تاداب ریښې اساساتو په نامه هم یادوو. په کل کې هغه د قانوني کړندودونه طرزالعملونه چې دولتونه خپل منځ کې سره تنظیموي دا د اصولو په نامه یادیږي. د دې سمستر بحث زموږ په بهرنی سیاست باندې دی چې دولتونو بهرنی سیاست کې موخې څنګه دي، قدرت څه معنا لري، او بالاخره په نړیوالو اړیکو کې دولت په نقش غږیږو. لومړی خبره دا ده چې په بهرنی سیاست کې د قدرت مسله مهمه ده چې دولتونه د بهرنی سیاست او نړیوالو اړیکې د قدرت په دایره کې تنظیموي. قدرت د اړیکو په ټولو برخو کې شتون لري. معنا دا چې که چېرته دوه انسانان هم خپل منځي اړیکې ارتباطات لري، دلته هم د قدرت مسله مطرح ده، له کلیوالي ژوند نه نیولې تر ولایتي او بالاخره ملي کچه او نړیوال ډګر کې تر ژونده پورې. معنا دا چې د دوو کسو نه نیولې تر دوو دولتونو او د څو دولتونو ترمنځ په ټولو اړیکو کې د قدرت مسله حتمي ده. قدرت نه استفاده دولتونه په بهرنی سیاست کې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره د قدرت نه ډېره استفاده کوي. د قدرت مطالعه چې ده د سیاست د علم اساس دی. معنا دا چې موږ د سیاست علم ټول دارومدار او محور چې دی هغه د قدرت مطالعه ده. د ریالیستانو له نظره قدرت په اړیکو کې داسې رول لري لکه په اقتصاد او کاروبار کې چې پیسه حیاتي رول لري. معنا دا چې ستاسې کاروبار ته او اقتصادي ژوند ته څرنګه چې پیسې چلش ورکوي، جریان ورکوي، همدغسې د اړیکو د دوامداره ساتلو او انکشاف دپاره قدرت مهم دی. قدرت د جریان د بقا او د راتلونکي ضمانت کوي. بل مثال ورکوي لکه شمسي نظام کې چې لمر دی چې د نورې سیارې د لمر په محور څرخي. په اړیکو کې او سیاست کې هم نورې ټولې اړیکې د قدرت په محور باندې څرخي. معنا دا چې قدرت په داخلي سیاست، خارجي سیاست او د ژوند په ټولو چارو کې مهمه وسیله ده. د واک انګیزه سیاسي ده، یعنې قدرت ترلاسه کولو انګیزه چې ده سیاسي ده، او د قدرت قاعده چې ده عمومي ده، په ټولو ساحو کې مطرح ده. د واک ډولونه د ریالیستانو له نورو دولتونو کوشش کوي چې درې ډوله قدرت وساتي. یو د قدرت ساتنې ډول دی چې دغه کې دولتونه کوشش کوي چې خپل موجوده سیستم او قدرت حفظ کړي، نه غواړي چې خپل د قدرت دایره پراخ کړي. دویم ډول د قدرت د پراختیا سیاست دی چې دغه برخه کې د پراختیا غوښتنې سیاست کې دولتونه کوشش کوي چې له خپل اصلي خاورې نه، له خپل اصلي قدرت نه، له خپل قوت نه علاوه اضافه نور قدرت اضافه کوي، نور هیوادونه نیسي، خپل د قدرت ساحه پراخوي یا د کنټرول او د سلطې او د حاکمیت ساحه پراخوي، چې دته امپریالیستي سیاست هم وایي یا پراختیا غوښتنې سیاست چې یو هیواد نور هیوادونه ایل کوي، ښکیل کوي، خپل د ځان تابع کوي. دا د پراختیا غوښتنې سیاست دی. دریم ډول هم د ریالیستانو له نظره د قدرت د نمایش سیاست دی چې په دې کې دولتونه کوشش کوي چې خپل شته امکانات، پوځي، اقتصادي، ټول قدرت یو ډول تمثیل ته وړاندې کړي، نمایش ته وړاندې کړي، وښیي چې دغلته دومره قدرت لرو. یعنې د خپل موجوده قدرت د حفظ په خاطر باندې او خپل د پرستیژ او حیثیت د ساتلو دپاره دوی د نمایش د قدرت نه استفاده کوي. البته په دې برخه کې هم دوی هم نه غواړي چې پراختیا غوښتنې سیاست مخ ته ځي، بلکې خپل قدرت ساتي، خپل قوت نړیوالو ته ښکاره کوي، نورو دولتونو ته، او بالاخره خپل موجوده قدرت حفظي. دولت کې د ریالیستانو له نظره په بهرنی سیاست کې چې دی اړیکو کې دولت مخکښ لوبغاړی دی، ځکه چې د قدرت د نوښت لري یا د ابتکار واک یا عمل د ابتکار د دولت لاس کې دی. دغلته به لازمه ګڼم چې بهرنی سیاست ته تعریف کو. البته په سیاسي علومو کې او ټولنیزو علومو کې مختلف تعریفات دي. یو جامع تعریف به وړاندې کو چې هغه بهرنی سیاست په نړیوال چاپریال کې د دولتونو
ملي موخو په چوکاټ کې د پلان شویو تصمیمونو تګلارو یا استراتیژیو اساسي لیکو یا اساسي خطوطو عملی تطبیق او عملی سیاست ته بهرنی سیاست وایي. په کل کې بهرنی سیاست کې همیشه دپاره دولتونه کوشش کوي چې خپل همیشنی موخې وساتي یا خپله اهدافو ته زیاته پاملرنه کوي، توجه کوي چې په دغه کې داخلي او خارجي عوامل په بهرنی سیاست په ټاکلو کې رول لري. د ځینې علماو له نظره د بهرنی سیاست اساسات چې دي هغه داخلي غوښتنې او داخلي اړتیاوې دي، یو له بل سره لازم او ملزوم دي. البته د ټولو هیوادونو بهرنی سیاست یو ډول نه دی، علت دا ده چې مختلف هیوادونه دي، مختلف حاکمیتونه دي او مختلفې ګټې دي. د هر هیواد ملي ګټې سره فرق کوي. په کل کې بهرنی سیاست د ملي ګټو په چوکاټ کې تنظیمیږي، عیاریږي او بالاخره تطبیقیږي. موږ کولی شو چې بهرنی سیاست د یو هیواد یا دولت اوسنی تصویر وړاندې کړو، د راتلونکي چارو یو وړاندوینه وکړو. اهداف هم په دوه ډوله دي. یو عیني اهداف چې هیوادونه په خپل منځ کې کله کله تنظیموي، لکه د ځینې هیوادونو ترمنځ د ځمکنۍ اراضۍ دعوې او شخړې او جنجالونه او جګړې، دا یو عیني واقعیت دی. بل کیدای شي غیر عیني واقعیت دی، لکه د دیموکراسۍ د لارې نه د سولې تامین یا د دیموکراسۍ تطبیق، چې دا یو غیر عیني اهدافو کې راځي. بل د هیوادونو دپاره د ملي ګټو په چوکاټ کې امنیت مسله تر ټولو مهمه ده، یعنی اساسي مسله، همیشنۍ موخه، دوامداره موخه چې له لرغونې زمانې نه تر اوسه پورې دوام یې کړی، هغه امنیت موضوع ده چې هیوادونو په بهرني سیاست کې امنیت ته زیات توجه کوي. امنیت خپل حیاتي ګټې یا حیاتي ګټو ته خطر د امنیت په دایره کې راځي. په عام مفهوم سره د حیاتي او اساسي ګټو پر وړاندې خطر نشوالی دا د امنیت ساحه ده. خاص مفهوم سره د خلکو د ځان او مال ساتنه، ځمکنۍ اراضۍ یا تمامیت اراضۍ ساتنه یا ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، د خپلواکۍ او حاکمیت ساتنه، موجوده اقتصادي سیستمونو ساتنه. اوس غواړو چې د نړیوالو اړیکو کې د دولت پر رول باندې بحث ولرو. همدې نه شروع کوو او شروع کوي بسم الله نشته. په نړیوالو اړیکو کې دولت په نقش باندې بحث لرو. د نړیوال نظام او نړیوالو اړیکو اصلي عامل خپلواک دولتونه، یعنی معنا دا چې په نړۍ کې چې کوم خپلواک دولتونه دي دا د نړیوالو اړیکو اصلي عاملین دي. په نړیوالو اړیکو کې خپلواک دولتونه د ملي دولتونه دي چې ملي دولتونه د ویستالفي تړون نه وروسته چې په 19مه پیړۍ کې ایجاد شوي دي او د فرانسې انقلاب چې په 1909 کال کې وشو، هغه نه وروسته ملي دولتونه جوړ شوي دي او د ملت ونډه زیاته شوې. ملت پالنه یا نشنلیزم د دې عامل شو چې خپلواک دولتونه رامنځته شي. دولتونه د پرمختیا یا انکشاف پړاوونه طی کړي دي، لکه ښاري سیستم چې د یونان دورې پورې ده. دویمه دوره د امپراتورۍ سیستم ده، لکه د روم امپراتوري او نورې امپراتورۍ چې وي. خپلواک سلطنتي هیوادونه رامنځته کېدلو چې تر ویستالفي وروسته و. بیا ملي هیوادونو سیستم چې د فرانسې انقلاب نه وروسته و او تر اوسه پورې دوام کوي. په نړیوالو اړیکو کې د خپلواک دولتونو ډولونه، په نړیوالو اړیکو کې د څېړونکو د پاملرنې وړ موضوع چې ده هغه د حاکمیت او خپلواکۍ موضوع ده، چې کیدای شي دولت یا هیواد وجود ولري خو کله چې واک ونه لري نړیوالو اړیکو موضوع کې نه شاملېږي. یعنی په معنا دا دلته به یو مثال واضح ورکړو چې یو هیواد شته، دولت شته، خو د نړیوالو اړیکو موضوع نه دی، ځکه چې د حاکمیت او خپلواکۍ موضوع پکې مهمه ده. لکه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه چې وو، هغه 14 جمهوریتونه جوړ خو بهرنی سیاست د شوروي اتحاد لاندې، یعنی معنا دا چې تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان دا هیوادونه او دولتونه پخوا هم موجود وو خو بهرنی سیاست کې نه لرلو، یعنی د شوروي اتحاد تر حاکمیت لاندې و، د هغوی تر کنټرول لاندې نو. په دې توګه دوی د بهرنی اړیکو د موضوع کې شامل نه. یا د هند مسله ده، هند یو فدرالي جمهوریت دی، ایالتي دولتونه لري، ایالتي حکومتونه لري، هغوی په بهرنی سیاست نه لري. همدې دپاره حاکمیت په نړیواله کچه د هند تر حاکمیت لاندې دی، نو مستقل حاکمیت نه لري. همدې دپاره د بحث موضوع نه ده. یا امریکا متحده ایالتونه دي چې سیمه ییز ایالتونه لري، د هغوی ایالتونه هم د بهرنۍ اړیکو د مطالعې برخه نه ده. همدغسې ښکېلاک لاندې یا استعمار لاندې هیوادونه دي، تر ملاتړ لاندې یعنې خپلواک هیوادونه دي او خپلواکي نه لري، د نړیوالو اړیکو موضوع کې نه شاملېږي.
په ځینې سازمانونو تړونونو کې ګډون د خپلواکۍ ساحه تنګېږي که خپلواک او حاکمیت خپلواکۍ او حاکمیت له منځه لاړ شي اجتماعي پرمختګ یې نه وي کړی حکومت له منځه تګ یا کمزورې نه وي ځمکې او نفوذ لرل لکه میخاشتین او اندروا هېوادونه چې لږ مساحت له امله نړیوالو اړیکو موضوع کې نه شاملېږي معنا دا چې یو کوچنی دولت شته دی خو ځمکه یې ډېره کمزورې ده ډېره کمه ساحه ده دا هم کېدای شي لکه اندروا هېواد چې مثال راغی دا د نړیوالو اړیکو د بحث موضوع نشي یعنې په کل کې هغه ملي دولتونه چې ملي خپلواکي لري هغه د نړیوالو اړیکو د بحث موضوع دی د ملګرو ملتونو سازمان ناټو سازمان اروپایي اتحادیو غړي ځینې محدودیتونه لري خو خپلواک دي مشترک المنافع هېوادونو اړیکو موضوع کې شاملېږي معنا دا چې هغه هېوادونه چې که د ملګرو ملتونو سازمان غړي دي که ناټو دي که اروپایي هېوادونه دي هغوی که ځینې محدودیتونه لري خو چون خپلواک دي دوی د نړیوالو اړیکو په موضوع کې شاملېږي یا شامل دي د پوځي سیاسي ځواک له نظر ځواکمنو دولتونو ډولونه باندې بحث کوو لومړی زبرځواک دولتونه یا سوپر پاور چې نړیوال مطلق ځواک لرل لکه امریکا او پخوانی شوروي اتحاد روسیه هم په پوځي لحاظ دې مرحلې ته رسېدلې ښه دغلته یو مسله باید روښانه شي چې یو سوپر پاور یا زبرځواک دولتونه دي یو سوپر پاور هژمونیک دولتونه دي چې اوس مهال لپاره یوازینی هېواد هغه د امریکا متحده ایالاتونو دولت دی چې هژمونیک سوپر پاور دی البته دلته چې د شوروي اتحاد یادونه وشوه د سړې جګړې پر مهال یا د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته شوروي اتحاد هم د کچې یا د مرحلې ته یا د سوي ته رسېدلی و خو اوس مهال یوازې او یوازې د امریکا متحده ایالتونه د هژمونیک سوپر پاور هېواد دی روسیه هم په پوځي او سیاسي لحاظ باندې ځواکمن دی کیدای شي که چېرته وروسته هغه شاخصونه چې لکه د په نړۍ په ډېره برخه باندې حاکمیت د نړۍ په مسایلو کې مطلق رول لرل دا هم ترلاسه کړي بیا کیدای شي چې موږ دوو ته لاړ شو خو اوس لپاره امریکا یوازینی زبرځواک دی بل ستر ځواکونه یا ګریټ ځواکونه ورته وایي یا ګریټ پاورز نسبي نړیوال ځواکونه دي لکه انګلستان چین فرانسه جرمني او ایټالیا دا هغه هېوادونه چې په سیاسي او پوځي لحاظ باندې د ګریټ پاور هېوادونو یا سترو ځواکمنو دولتونو کې راځي چې دته موږ نسبي نړیوال ځواکونه وایو انګلستان چین فرانسه جرمني ایټالیا البته دا د پوځي او سیاسي قدرت له نظره منځنۍ ځواکونه میډل پاورز سیمه ییز نسبي ځواکونه لکه استرالیا کاناډا برازیل هند بل کوچني ځواکونه دي یا میډل پاورز سیمه ییز نسبي ځواکونه کوچني ځواکونه یا سمال پاور چې داخلي نسبي ځواک لکه د آسیا او افریقا ډېری هېوادونه بل پنځم ډېری کوچني هېوادونه چې ښایي داخلي ځواک ولري خو د بهرنیو پر مټ خپل داخلي امنیت تامین لکه آسیایي او افریقایي هېوادونه په اقتصادي او طبي لحاظ هېوادونو ویش مرکزي هېوادونه چې کومه هېوادونو ته په اقتصادي او طبي لحاظ ویل کېږي مرکز پوهې فن فرهنګ د تولید ځواک کې امریکا او لویدیځ اروپا او چین دا د تولیداتو له نظره ځواکمن هېوادونه دي مرکز ته ورته د پوهې فن فرهنګ د تولید وس نه لري خو د واردولو ځواک او قدرت لري لکه جاپان سنډې ته یا کونج ته یا حاشیې ته ورته هېوادونه یوازې د فن د واردولو ځواک لري لکه سعودي عربستان اسرائیل سنډې ته هېوادونه لکه ممکن خام مواد ولري چې د پلور وړ وي ولې د قدرت جوړونې صلاحیت نه لري دا د په نړیوالو اړیکو کې د دولتونو برابري د ملګرو ملتونو سازمان د دویمې مادې لومړی بند وضاحت لري چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي هېوادونو سره مساوي دي په اقتصادي لحاظ پوځي لحاظ ټول هېوادونو سره برابر نه دي معنا دا چې دلته هدف دا دی چې په نړیوالو اړیکو کې د دولتونو د برابرۍ اصل چې دی د ملګرو ملتونو سازمان په منشور کې واضح دی چې دویمې مادې لومړی بند ډېر روښانه وضاحت لري چې ملګرو ملتونو سازمان غړي سره مساوي دي یعنې د مساوات مسله د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور برخه ده اقتصادي لحاظ باندې په پوځي لحاظ باندې ټول هېوادونو سره برابر نه دي د امنیت شورا دایمي غړي د ویټو حق لري معنا دا چې هلته که چېرته موږ د مساوات خبره کول یوې خوا نه لیکل شوي مساوي دي خو بیا د امنیت شورا یوازې 15 غړي د ویټو حق لري نو په دې توګه موږ ویلی شو چې په ټولو اړیکو کې او په ټولو نړیوال نظام کې ټول هېوادونه سره مساوي نه دي ځکه چې 15 دایمي غړي چې دي هغه د ویټو یا د رد کولو صلاحیت لري اقتصادي پوځي او تکنالوژیکي لحاظ او سرچینو له نظر هم ټول هېوادونو سره مساوي نه یعنې منابعو له نظره په اقتصادي او پوځي پرمختګ انکشاف او تکنالوژي انکشاف له نظره هم هېوادونه
پوره نه دي. یو امریکایي پوه ون ډایک وایي مساوات اصل په دې معنا دی چې ټول دولتونه خپل حقوقو ته د احترام سره د حقوقو نظر د احترام خبره برابر دي. برابري حقوقي حق لري، یعنی معنا دا چې حقوقي حق باندې سره دولتونه برابر دي خو په سیاسي لحاظ نه دي. مورګن تابع وایي چې برابري له سیاسي لوري وي که هیوادونه څومره هم کوچني وي چې له خپلواکۍ او حاکمیت څخه برخمن دي. یعنی دلته بیا له سیاسي لحاظ نه بیا د مورګن تا نظر دا دی چې که دولتونه کوچني هم دي واړه هم دي خو چې خپلواکي ولري خپلواکۍ لرل او حاکمیت دا د مساوات معنا وري. دا ډول برابري د ټولو دولتونو د منښت او د احترام وړ دی. معنا دا چې کله د یو هیواد یا د ډېرو هیوادونو خپلواکي او حاکمیت احترام وشي هغه ومنل شي نو په لحاظه دوی د مساوي په نړیوال نظام کې سره مساوي حقوق لرونکي یا مساوات سره برابر دی. واین په نامه بل عالم دی وایي دولتونو برابري لامل له بین المللي بحث څخه اخیستل شوی دی چې څلور ډوله پایلې لري. یو د لوري لخوا حل فصل شوي هیواد یوه رایه لري. معنا دا چې کله چې په نړیواله مسله کې ډېرې هیوادونو د رایې خبره شي نو ټول هیوادونه یوه رایه استعمالوي. دویم وایي چې کمزوري هیوادونو رایه همدومره اهمیت لري څومره چې ځواکمن هیواد رایه، خو په دې شرط چې بل ډول یادونه نه وي شوې لکه د امنیت شورا ویتو حق. یعنی معنا دا چې دلته هدف دا دی چې په نړیوالو مسایلو کې د رایې په استعمال کې ځواکمن دولت او کوچنی دولت یو ډول رایه لري، خو په دې شرط چې بل ډول وړاندوینه په قانون کې نه وي شوې یا په اصولو کې نه وي شوې رویشونو کې نه وي شوې لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو چې د ویتو حق لري خو کوچنی نه لري. دریم دا وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې خپل حاکمیت نورو ته بیان کړي. څلورم دا چې هر هیواد د محاکمو صلاحیتونه د خپل اړوند هیواد مربوط دي. معنا دا چې هر هیواد په دې ډول خپلواک دی چې خپل د محاکم چې دي صلاحیتونه چې دي یا قضایي ارګانونه چې په هر هیواد کې مکلف دي یو ډول دي نه ټول یو رنګه. دلته خبره دا ده چې مثال په انګلستان امریکا کې یو ډول قضایي روش دی، یو ډول قضایي صلاحیتونه او محدودیتونه دي. په افغانستان کې بل ډول دي، پاکستان کې بل ډول دي. هر هیواد داخلي خپلواکي لري. په نړیوالو اړیکو کې د حاکمیت نظریه د زموږ او ستاسې بل عنوان دی. سیاسي قدرت اعمال حاکمیت دی. سیاسي واک باید داخلي او نړیوال ټولنو کې اعمال شي. حاکمیت داخلي او بهرنی اړخ لري. حقوقي اصلي حاکمیت دی چې قانون په بڼه ظهور کوي. حاکمیت ځانګړنې حاکمیت همیشنی نه شتون دی، دوامدار شتون دی چې دا دوامدار دی. تر څو دولت موجود دی دولت به حاکمیت لري. د حاکمیت د برترۍ مسله ده چې د دولت کې تر ټولو لوړترین قدرت د حاکمیت مسله ده. حاکمیت نه محدودیت حد نه ټاکل کیږي، خو ځینې وخت خپله دولتونه محدودیتونه ټاکي. لکه مثال په دولتونه د ډیموکراتیکو نظامونو کې چې حدود ټاکل کیږي د اجرایي ځواک د مقننه ځواک او د قضایي قواک ترمنځ خپل حدودات ټاکل کیږي. حاکمیت نه محدودیت بل مسله ده چې فرد او سازمان چې دولت په چوکاټ کې دي تر حاکمیت لاندې راځي. حاکمیت مطلق والی د فرد او سازمان چې دولت په چوکاټ کې دي دا هم تر حاکمیت لاندې دی. حاکمیت نه ویش د تقسیم وړ نه دی، خو یوازې د حکومتي ادارو ترمنځ قدرت یا حاکمیت کېدای شي چې وویشل شي. په نړیوالو اړیکو کې د حاکمیت اغېزې د حاکمیت په موضوع کې څېړونکي توافق نه لري. د اکثریت قاعده تصمیم نیونې په سیاست کې د حاکمیت په پایلو کې حسابوي چې اکثریت د پر اقلیت خپل اراده ومني. دوکساک یو عالم دی هغه وایي چې هیوادونو د رضایت په صورت کې حقوقي شمون اصل منل الزامي اړخ لري. مورګن تا وایي نړیوال حقوقي او قانوني اصولو نسبت هغه هیوادونو لپاره الزامي اړخ لري چې کوم هیواد تړون لاسلیک کړی وي. که چیرې تړون یې نه وي لاسلیک کړی دوی باندې الزامي اړخ یې نشته دی. د حاکمیت او خپلواکۍ د پوچلا نه نظر پوچلا د یو عالم نوم دی وایي چې شخصي ناامني یو شاخص په توګه داخلي عادي وګړو اړوند دی چې عادي وګړي ځواکمن دولت تر بل لاندې راځي، خپله اراده په دوی تحمیلوي او ګټې له حیاتي ګټې له خطر سره مخ کېږي. حسوي وشلو شتون له امله د هیوادونو شخصي امنیت خطر کې دی. په نړیوال سیستم کې محدودیت نړیوال سیستم له امله حاکمیت محدودېږي. نړیوال سیاست په داخل کې د دولتونو عمل او اکثر د نړیوالو اړیکو د بهرنۍ اړخ د مطالعې برخه ده. نړیوال انارشیزم یا هرج مرج په داخل کې قضایي او اجرایي قدرت په څیر نړیوال کې قدرت نشوالی دی یا ناسازګاري ده. معنا دا چې په نړۍ کې داسې یو سیستم نشته چې ټولو هیوادونو لپاره لکه داخل کې چې یو هیواد د قضایي سیستمونه لري دا د په نړیواله کچه اجرایي قدرت هم لري چې په نړیواله کچه نړیوال قضایي سیستمونه او رویشونه عملي شي او بالاخره هغه د قدرت د لارې نه اجرایي قدرت لاندې عملي شي. داسې نشته دی. ناسازګاري ده، د تمرکز نشوالی دی، جګړې دي، سیالۍ دي او بالاخره هماغه د ارج مرج او د انارشیک وضعیت دی. ډېرو قدرمنو محصلینو زموږ او ستاسې د 8م سمستر دپاره د نن دپاره درس همدومره و. بیا لیدو په هیله د الله په امان. التقوا
د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.